رسول الله علیه السلام زنانو ته څه فرمایي یا د امت زنانو چې کله تاسو سالن جوړوئ ترکاري پخوئ په کټوۍ کې اوبه یو ذره زیاتې ور واچوئ یو کاسه یو سمسۍ اوبه لږې زیاتې ور واچوئ ولې دا به ګاونډي کرولی مشران دلته ناست دي تاسو ته به ښه پته وي څه ښایسته وخت و داسې کور به نه و هغه وخت ختم شي اوس نه ښکاره کېږي د دې کورونو نظام داسې و زده کړه داسې وه پښتو ایمان د دې خلکو غیرت د هر کور رواج دا جوړ شوی و چې څه ښه به یې پاخه کړل بل کره به یې لېږل اوس چې څه ښه پاخه کړي نو د بل دروازې مخې ته صرف پوستکي ور وغورځوي چې دې ته پسخېږه خالي هغه وخت لاړه هغه د محبت وخت غرمه به وه ماښام به و ماشوم به یې لېږه چې شا به دا ګاونډي کره ورسه جار ګاونډي د حق لري په تا باندې داسې حق دی لکه د مسلمان لکه د ورور لکه د پلار لکه د زوی د ګاونډ به ډېر خیال ساتي په علاقه کې به د ګاونډي خدمت ته ودرېږي د هغه باندې خدمت راغی چوټي به ورته کې کار به پرېږدي نوکري به پرېږدي ملازمت به پرېږدي دکان به بند کړي ولې د هغه غم خالي ده